ما نه چا پرون پوښتنه وکړه چې دا یو لاس ورکول څنګه شی دی. ما ورته وایي چې خبره دا ده چې لاس ورکول چاله دا هم د تعلق سره تعلق لري. د بخاري شریف عموم داسې 10 سپارې دي لکه څنګه چې قرآن 10 سپارې دی. د بخاري شریف د 26مې سپارې اخرینی حدیث دا دی چې یو صحابي وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې لاس ورکو نو کفی بین کفی رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما لاس په دواړو لاسونو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، یعنی زما لاس داغه په دواړو لاسونو کې، پیغمبر والا دواړه لاسونه ورکړي. دواړه لاسونه ورکول چې دي دا علامه د تواضع ده، او یو لاس ورکول چې دي دا علامه د غرور ده. د انګریزانو شیوا تاسو وګورئ یا د انګریزانو پرکټي چې دي نو داغي سلام سلوټي او په یو لاس او یا لاسم چې ورکوي نو یو لاس ولا ورکیو داسې دغه غوندې کې ولاړي. معجزانو دا ټول آداب دي اسلامي، الله دې مونږ کې پیدا کی او خدای دې مونږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. نو ما حدیث دا دغه کړی چې مسلمان هغه سړی دی چې داغه د جبې او د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي. دغه بخاری شریف روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې هغه به سحر مونځ شو، صحابو نه به تپوس کولو چې تاسو څه خوب لیدلی دی بیګا چې تعبیر وکړو. صحابو به چې خوب لیدلی نو پیغمبر ته بیا بیان کړو، هغې به ورته تعبیر وویل. یو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تپوس وکړو نو صحابه وایي چې مونږ خو بیګا صاحب څه خوب نه دی لیدلی. پیغمبر ورته وایي غوږ کېږدئ بیګا ما یو خوب لیدلی دی. صحابه ټول غلي شو، وایي چې زه پروت یم او یو 2 کسه راشي، یو ما د یو لاس نه ونیسي او یو د بل لاس نه او روان می کی. لاره کې یو سړی ناست دی چې هغه بل سړی ورته ولاړ دی او د خولې ته د اور انګوري دي، د اور پلاسونه، دا د خولې ته داسې ورچوي، دا خوله ولشلی بیا دا خوله جوړېږي، بیا ولشلی بیا جوړېږي، بیا ولشلی بیا جوړېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تپوس وکړو چې دا څوک دی چې په داسې سخت عذاب کې گرفتار دی. یا 2 کسانو راته وایي چې فنطلق مخکې ځه. وایي چې مخکې لاړم یو تنور دی چې په هغې کې ښځې او سړي ګډ وډ پراته دي، کله لمبې پاس راوړي او کله ښکته یوسي، کله پاس راوړي او کله ښکته یوسي. سردار کونین پوښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ 2 کسه بیا ورته وایي چې فنطلق مخکې ځه. چې مخکې لاړم یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی، کله ډوبېږي کله روچتېږي، هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي دا تلاو نه هغه طرف نه کاڼی راشي په دې خوله ولګي بیا پکې ورپرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ هغې بیا ورته وایي چې فنطلق مخکې ځه. چې مخکې لاړم یو باغ ته دننه کړم، یو ډېر عظیم الشان باغ دی او یو سپینګیری سړی پکې ناست دی او مخې ته ماشومان لوبې کوي. ما دا دواړه کسان د لاس نه ونیوه چې دا دومره واقعه تاسو ما ته وښوده دا څه وو؟ نو دواړه ورته وایي، یو ورته وایي چې انا جبریل، زه جبرائیل علیه السلام، او دویم ورته وایي چې انا میکائیل، زه میکائیل علیه السلام. اوس غوږ کېږده چې دا څومره واقعات ما درته وښوده چې په دې دې پوه کړې. دا کوم سړی چې ناستو او خوله د اور په انبورو باندې شلېده او بیا جوړېده، یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خوله چرې د 2 مسلمانانو جوړه نه ده راوستې، په دې خوله د چرې د مسلمان خیر نه دی غوښتی، د زندگی په دې کې تیره ده چې په دې خوله به د 2 مسلمانان جنګول او د به تماشا کوله. په دې خوله د چرې د مسلمان د خیر خبره نه ده کړې. نو دغه سړی چې مړ شي نو د مرګ نه وروسته به په قبر کې
د په دې عذاب گرفتاری تر قیامت پورې د چا چې خله موزري او په دې خله د چا خیر نه غواړي د مرګ نه وروسته به د قبر کې د په دې عذاب گرفتاری تر قیامت پورې. اوس سوچ وکړئ چې مونږه به د دې عذاب مستحق یو که نه؟ زمون کار څه دی؟ یو له غوږ نږدې کړی د شرارت خبره کړې، بل له غوږ نږدې کړی د شرارت خبره کړې، بل غوږ نږدې کړی د فساد خبره کړې، دوه په جنگول او په خپله تماشا کول. وای نن د ټول پاکستان د مسلمانانو دا حال دی که نه دی؟ نو المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه سړی دی چې د هغه د ژبې او د لاس نه بل چاته ضرر ونه رسي. اندازه اوس تاسو په خپله کوئ. ویلی به ورته خلکو جروجي دي او صاحب پکې دومره ثواب دی او روجماتي ته چې کېني دومره ثواب دی او پلانې چل دی دومره ثواب خو دی خو چې دوه په جنګ کړه د هغې څومره عذاب دی. ثوابونه پسې خو ګرځې چې دا ټوله دنیا ثوابونه ستا په عمل نامه کې لیکلي او یو مسلمان یو څپېړه ستا په شیطانت چا ووالو او د ټولې دنیا ثوابونه دې په اوبو یوړل. دې تم سوچ کوئ. مونږ دا ملیان دې کې یو که نه چې نو که یو کجوره دې چاله ورکړه نو جنت الفردوس دې خپل شو. نو داسې به د ګډې زامن چې دي ماښام کې چاله کجوره ورکړي چې پرېږده جنت الفردوس خو مې خپل شي. په آرام کښېنه. جنت الفردوس داسې اسانې خبرې نه دي او نه داسې ټوکې دي او نه لوبې دي. دا ډېر ګران کار. عزیزانو هر څه به پرېږدئ. ایمان به د حضرت عمر پیدا کوئ. ایمان چې وفات کېدو نو آواز یې وکړو چې یا الله لا لی ولا علی، خدای څه غواړم نه ما چې څه نیکۍ کړي دي، څه غواړم نه خو چې راته څه ونه وی سره کوم خو چې خالی پرې مې دی او راته څه ونه وی. تاسو پوه شوئ؟ حضرت عمر غوندې سړی ثوابونه نه غواړم او نه جنتونه غواړم او نه حورې غواړم او نه غلمانان غواړم خو چې خالی پرې مې دی او راته څه ونه وی. ځکه چې د موسی علیه السلام د مور خبره ده خدای نه تپوس وکړه چې دا مونځ خو ډېر په تکلیف کوم چې پرېږدم که نه. موسی علیه السلام خدای پاک ته ویل هغه ورته ویل پرېږدي چې نه شي کولی. بیا چې موسی علیه السلام کوی تور ته تللی الله نه تپوس وکړه چې ستا نامه څه ده. موسی علیه السلام خدای ته وایي چې اوس هغه نوم تپوس کوي. ورته وایي چې زما نوم دی بې پروا. چې راغه مور ته ویلې چې د هغه نوم دی بې پروا. یو وایي نارې کو د کټه وغورځېده. ویل والله که زه بیا مونځ قضا کړم. ویل ولې مورې؟ ویل چې نوم یې بې پروا دی نو که دوزخ ته مې روانه کړي د هغه به څوک څه وکړي چې نوم یې بې پروا دی. داسې څوک شته چې هغه نه دا تپوس وکړي چې دا ولې شته؟ یو سپی دې ونیسي او تاڼې ته دې بوځي. څوک شته چې سپی نه تپوس وکړي چې دا دې ولې نیولی دی؟ سپی دې ونیسي او چې بیا مرزا صاحب دې ونیسي او چې بیا خان دې ونیسي تاڼېدار صاحب. یا الله خیر کې خدای. څوک شته چې هغې نه تپوس وکړي چې دا ولې او چې خدای دې ونیسي هغه نه به څوک تپوس وکړي چې دا ولې. دې ته سوچ کوئ. په هېڅ شي غاویره نه شئ. ګورئ هېڅ نه په عبادت غاویره شي نه په سخاوت غاویره شي. هر څه به په دې مخ درولي او د جهنم ته به روان کړي ته به هغه څه وکړي. نو عزیزانو د جوبې ضرر چې دی د مرګ نه وروسته به د ده دا حال. پیغمبر ته بیا تپوس کوي چې دا تنور کې ښځې او سړي ګډ وډ پراته وو. یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وې او پردو ښځو پسې به ګرځېده او دا ښځې هغه ښځې دي چې خپل خاوندان یې وو او پردو سړو پسې به ګرځېدې. نو دا سړی او دا ښځه چې مړه شي تر مرګه پورې به د دې قبر د اور تنوري کله به لمبې پاس وړي او کله به. فی الحال پاکستان وګورئ. فی الحال د ښځو حالم وګورئ او د سړو حالم وګورئ. تفصیلاتو کې نه ځو. بیا پې تپوس کوي چې دا د وینې او د زوی تلاو کې دا څوک و؟ یا رسول الله دا سودخور. کم سړی چې سود کوي په سود پیسې ورکوي ګاڼې ځمکې علي د هغې حاصلات خوري کورونه ګاڼه علي د هغې کرایې خوري. سودخور سړی چې مړ شي د هغه قبر به د وینو او د زوو تلاو وي تر مرګه پورې قیامته پورې به په وینو او د زوو په تلاو کې غوپې خوري.
او پکې تیراوته بنشي. نن وګوره ستا ټول ملک اوس جرنیل صاحب خو اعلان کړی دی چې سود سیستم ختمو. خدای دې توفیق ورکړي. ولا ټول ملک وګورئ، نن ستا د ملک تمام محلات، تمام پلازې دا د سود په پیسو باندې جوړي دي. خدای دې امان راکړي. بیا ورنه حضور تپوس کوي چې دا سپین ږیری چې و په دې باغ کې او ماشومان ورته مخکې لوبې کولې، دا څوک و؟ یا رسول الله د ابراهیم علیه السلام. او دا مخې ته ماشومان چې دا د مسلمانانو بچي دي. د مسلمانانو بچي چې څه وخت د بلوغ نه مخکې مړه شي نو به د ابراهیم علیه السلام سره په جنت کې تر قیامته پورې اوسي. دا دومره لوی حدیث مې د یو ټکي پورې درته ووایي چې ژبې او د لاس ضرر نه ځان بچ ساتئ، غرق بشئ. داسې چغې به وهئ چې څوک به م راټینګولی نه شي. دنیا دپاره آخرت تباه نه کوي. ګوره پرون رانه چا تپوس کړی دی، ماما دی خورهی له د مور حصه نه ورکوي. ولې؟ وایي په رواج کې نشته، په رواج کې نشته. څوک دا پکې وایي چې پښتنو کې لا ښځو له چا حصې ورکړي دي. یعنې دا پښتانه د سړي زامن نه دي، دا بني آدم نه دي، دا مسلمانان نه دي چې دوی د ښځو له حصې نه ورکوي. دا واورئ عزیزانو، یوه لیش ځمکه، یو لیش ځمکه دی چې پردی وخوړه او پردی حق دی یو لیش ځمکه ووالو، دا واړه طبقه ځمکې به د الله په غاړه کې اچولي او په قیامت کې به خدای ته ولاړې. یوه لیش ځمکه الله دې ساتي. پردی حق هر څه به په قیامت کې معاف شي. زنا به معاف شي، لواطت به معاف شي، غلا به معاف شي، څه وجې به ورته خدای پاک جوړي. لیکن دو ګناهونه به په قیامت کې نه معاف کېږي. یو د غرور ځان ته زه ویل دا به نه معاف کېږي، او یو پردی حق چې چا در باندې دعوه وکړه چې زما دا حق د خوړلی دی، اب تر هغې نه معاف کېږي چې څو پورې سړي نه معاف. نو الله پاک دې توفیق راکړي او دغه روجې دې خدای پاک زمون سبب د نجات وګرځوي. خدای هغه روجه خو مونږ نه شو نیوی چې کومه تا ته عزیزه ده، خدا عادت هم کړی دی. یا الله په عبادت کې منظور کا. اختر به بیا غویمئ ما خیال راځي اوس نه اخبار کې اعلانونه ورکوي. جمعیت العلماء افغان په 6 تاریخ دی، جمعیت العلماء پلانه ده. یعنی دې اوزګارو ته ته وګوره، هلکه خدای دیر سپارې قرآن ته وګورئ خو چپ کېنئ. دا د اختر اعلان داسې ډېر ضروري دی چې بس تاسو ورته وریته ناست یې. دا اعلان وکئ که نه چې د چا ښځه بار راووته او بار ګرځېده بربنډه، دا دله دی د سره په صف کې لمونځ نه کېږي. دا اعلان وکئ که نه عید 7 तारीख को होगी और ईद 8 तारीख को होगी और 6 तारीख को होगी फलाने तारीख को आराम के नहीं हो कमियाज तमूली दा अख्तर कई कौन नली दा रोजा कई पतंग दर न लगई बल सबाब हो गई. तस्दी दारो हिलाल कमेटी वजूद पे इस्लाम की निश्ता دا د ملک سره ظلم دی حکومتونو کړی دا طرف ودنه کوي. نو دی وجنه ځانو دینه د پلار دغه ما جوړوي. ټلیفونونه یې سبب زما خو د هغه شپه ورځ اور کې ولاړې روزه شو جی کا اختر شو، روزه شو جی کا اختر شو، مال قیامت شو. که په یو کوڅه کې نیمه کوڅه کې اختر نیم کې روزه هیڅ پروا نشته. او چا میاش لیدلې د اختر کو، چا میاش لیدلې نه د لیدلې روزه کړه. خبره خلاص ابه په سبا لګي چې په کوم شي کافر کیږي هغه ته خو نږدې نه راځي، او چې کوم شي غیر ضروري شی دی هغه له دومره اهمیت ورکړی دی چې پناه په خدای لري. کوم داسې ملک دی یا داسې قوم دی یا داسې وطن دی داسې بني آدم دی. یو سړي ما ته ویل دا مولیانې داسې دي مال د خرې میړه هم خري او تاسو خره قوم یې او خره مشران دي که نه دي؟ د خرې میراث کېدی شي د خرې میړه خو هم خري که نه. یو ښځه وه لنګه شوه تور بچی راوړه مور یې چې مورې دا خو تور بچی لورې بچی چې څنګه یې چړي هسې بچړي څنګه قوم دی دغسې مولیان هم دي.